الله تعالی په دنیا کې ځینې خیرخواه انسانان له مهربانو او لویو زړونو سره پیدا کړي دي چې د دنیا له ها کونجه په خپل هیواد کې د خپلو هیوادوالو لاسنیوی کوي. په داسې حالت کې چې له یوې خوا قرنطین خلک په کور کېنولي او بېوزلو ته یې لا نوره لویه اقتصادي ضربه رسولې، له بلې خوا روژه مبارکه راغله. دا میاشت چې تر ټولو زیاته بختوره میاشت ده او د صدقې لپاره تر ټولو ښه فرصت دی. په دې میاشت کې هر کار څو چنده ثواب لري. الله تعالی په کویت کې زموږ یو افغان ورور ته توفیق ورکړی چې ما ته یې شاوخوا 2,28,000 افغانۍ راستولي چې په هیواد کې یتیمانو او بېوزلو خلکو ته وویشم. همداراز یو بل افغان ورور له کاناډا نه څه باندې 60,000 افغانۍ راستولي او دا یې سپارښتنه کړې چې بېوزلو او یتیمانو ته یې په دې مبارکه میاشت کې وسپارمه. بلخوا یو افغان ورور له جرمني نه $200 راستولي په همدې مقصد باندې او زما یو درانه همکار $300 راکړي چې بېوزلو ته یې او مستحقو خلکو ته یې ورسومه. یوې مور یوې مشخصې کورنۍ ته شاوخوا 20,000 افغانۍ راستولي دي. دغه ملګري چې ټول نه غواړي نوم یې واخیستل شي، چا چې صدقه کړې، الله تعالی دې دوی ټولو ته د دې هر څه په بدل کې جنت ورکړي. باور وکړئ دوی ته الله تعالی ډېره ښه موقع کې توفیق ورکړی دی، ځکه له یوې خوا روژه ده، له بلې خوا قرنطین. روژه کې چې بېوزله او ټول خلک تر نورو میاشتو ډېرو خوړو ته او څښاک ته ضرورت لري، دا د صدقې لپاره تر ټولو ښه موقع ده. موږ د دوستانو په مشوره باندې تصمیم ونیوو چې هغه کورنۍ چې نقد روپیو ته اړتیا لري هغوی ته نقد روپۍ ورکړو او ځینو ته بیا خوراکي توکي، اړین خوراکي توکي برابر کړو. هرې کورنۍ ته مو د یوې میاشتې مصرف تقسیم کړی دی او چاته نقد روپۍ ورکوو، چاته به مواد اخلو. له وړاندې مې ننګرهار، لوګر، چهاراسیاب، د کابل ښار او کندوز او ځینو نورو سیمو ته ځینو خلکو ته نقد روپۍ استولي او ځینو ته مې ورکړي ملګرو ته چې مخلصو ملګرو ته چې کورنیو ته پرې اړین خوراکي توکي واخلي. یوازې مې د تذکر دپاره او له دوی نه د مننې دپاره دا ویډیو ثبت کړه. هغه چې ملګرو راته سپارښتنه کړې چې دوی واقعا مستحق دي او غریبان دي، یتیمان دي، د هغوی کور به ټک ټک کوو او نقد روپۍ به ورکوو. دا سلسله تر څو پورې چې دغه پیسې ختمیږي دوام لري. راځئ په ګډه باندې دغه خلکو ته چې دغه ورونو او خویندو ته چې مرسته یې کړې ده دا دعا وکړي چې الله تعالی دې د دې روژې مبارکې میاشتې په برکت د هغو کسانو له ډلې وګرځوي چې الله تعالی ورته وایي یا ایتها النفس المطمئنه، ای ډاډه خلکو، ای ډاډه نفسونو، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، راتاو شه، راستون شه د خپل رب په لوري راضي او هغه له تا راضي. تل الله تعالی راضي، الله تعالی له تا راضي. فادخلي فی عبادی، ننوځه زما مخلصو بندگانو ډله کې. وادخلي جنتي، او ننوځه زما جنت ته. الله تعالی دې دغه ملګري چې صدقه یې کړې ده د همدغې آیتونو مصداق وګرځوي. الله تعالی دې موږ تاسې ته هم ثواب راکړي. الحمدلله چې موږ د خیر وسیله شو او دغه خیر ښېګڼه خپلو مستحقو خلکو ته رسوو. د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم. د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم. ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم. څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم، څښتن مې ښکلی کړم پیدا او ارزښتمند د عالم. خپل عمله څه بدرنګه او ارزان دې کړم، ای لاله دې دنیا ستړی ستومان دې کړم. د ګناه پیټ دې
کړ سرګردان دې کړم. دغه انسانان چې په دې مبارکه میاشت کې او په داسې سختو شرایطو کې له خلکو سره مرسته کوي، باور وکړئ ډیر بختور انسانان دي. په دې میاشت کې دوی په دغه مرسته باندې چې خلکو ته یې ورکړې ده او دوی په خوراکي توکي واخلي او روژه په ماته کې یا روژه په ونیسي، د هر روژتي که کورنۍ کې 15 کسان د یوې کورنۍ سره مرسته کړي، که د کورنۍ هر غړی په دغه مال باندې روژه نیسي او یا یې ماتوي، هم دومره اجر د هر یو د دغه روژې په اندازه اجر دغه مرسته کوونکي ترلاسه کوي، په داسې حال کې چې د دوی له روژې یا له اجر هیڅ نه کمیږي. خوشبخته دي دغه انسانان. ما ویل تا سره براشي نیکمرغي او سکون، څومره چې ډېره شوي همغومره پریشان دې کړم. ای لالا همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم. د ګناه پیټې دې را پنډ کړه سرګردان دې کړم. ای لالا همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم. یا مې په خپل ځان تیرستی او یا تا دوکه کړم. یا مې په خپل ځان تیرستی او یا تا دوکه کړم. هر څه چې و خو په والله چې پښیمان دې کړم. ای لالا همدې دنیا ستړی ستومان دې کړم.